زه د امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د فرمان پر اساس باندې نن ورځ چې کوم بندیان ازادیږي د دې ټولو شمیر یا تعداد 144 کسان دي. په دې کې 6 کسان اطفال دي، کوچنیان دي، او 10 زنانه دي، او دا نور مابقیه چې کوم دي هغه خو نو دغه ځوانان دي یا پاخه خلک دي. نو ستا په دې کې بعضې کسانان داسې شته چې هغو ته له حبس سره دورې هم ورکول شوي دي، 19 دورې یا 15 دورې یا 10 دورې هغه ورکول شوي دي تعزیرا نه حدا. نو تر هغه وروسته چې کوم حد د محاکمو لخوا ورکول شوی و هغه یې هم یا تیر کړی یا لږ وخت بې پاته و محدود شپې بې پاته وي، نو موږ آزاد